السلام علیکم عملیات محبت چینل کې تاسو هر کله د ما تاسو لپاره د محبت دا یو بل تعویض راوړلو دا هغه خلکو لپاره دی چې کوم خلکو ته د خپل محبوب او د هغې د مور نوم نه ورځي نو اکثر ماته خلک دا وایي چې موږ ته د محبوب نوم خو راځي خو د هغې د مور نوم نه راځي نو دا یو تعویض ما تاسو ته راوړلو دا چې چاته نوم ورځي هغو دپاره هم دی او چې چاته نوم نه ورځي د مور هغو دپاره هم دی دې تعویض دپاره به اول تاسو یوه ورځ منتخب کړئ اور د دې ټایم چې کوم دی دا تاسو د ماسپښین لمونځ چې کله وکړئ یعنې 1 بجې نه بعد کې دا تعویض تاسو د سترګې پرېوتلو لپاره تاسو لیکلی شئ چې سترګه پرېوځي نه پناه شي نو بیا دا تعویض تاسو نشئ لیکلی او نه استعمالولی شئ دې دپاره به اول تاسو اودس وکړئ که تاسو صفا لباس واچولو او تاسو ولمبېدئ نو بهتره خبره دی او که نه وي تاسو به خپلې جامې وګورئ چې ستاسو جامې المزي وي نو تاسو به اودس وکړئ او د قبلې طرف ته به مخ کوئ او په جانماز به کښېنئ یو په تور پین راواخلئ یو به سپین کاغذ راواخلئ چې هغه وړاندې نه وي استعمال شوی او نه په د کمپنۍ لخوا لکیرې وي چې بالکل صفا سپین کاغذ وي چې هغه باندې څه لکیرې موجودې نه وي د کمپنۍ طرف نه تاسو به د قبلې طرف ته مخ کوئ او مغا تور پین او سپین کاغذ باندې به د هغه شانتې پیل خانې جوړې کوئ د کې 9 خانې جوړې به کوئ تاسو دا د 9 خانو والا تعویض دی بیا په هر یوې خانې کې چې کوم عادت څنګه لیکل شوی دی او مغه شانتې به تاسو لیکئ تاسو به د خپله خوا ورکې څه تبدیلي نه ورکوئ او دا الفاظ د یو بل نه جدا جدا لیکل شوي دي اکثر خلک تعویضونه چې کوم لیکي الفاظ چې کوم لیکي نو هغه د تعویض خانو سره ټچ کوي نو دا به تاسو ټچ کوئ نه جدا جدا به لیکئ چې یو بل سره ټچ نه وي دا به بیا چې کله تاسو ولیکلو د تعویض چال نه دی مقرر صرف ټایم یې مقرر دی چې تاسو به د 1 بجو د بعد یې کوئ د چال نه دی مقرر تاسو څنګه هم لیکلی شئ د خپل مزاج په مطابق هم لیکلی شئ که څوک آتشي وي که څوک بادي وي که څوک خاکي وي او که څوک آبي وي نو خپل مزاج په مطابق هم لیکلی شئ خو که چاته د خپل مزاج معلوم نه وي یا ورته د مزاج د په طریقې سره د تعویض ډکولو چل نه ورځي نو دا تاسو نورمل د شي طرف نه شروع کړئ بیا چې کله دا مکمل شي نو که چاته د خپل محبوب او د هغې د مور نوم ورځي نو تاسو به الخو پورې کوئ بیا به د خپل محبوب نوم واچوئ که هلک وي نو بین به یې کوئ او که جنۍ وي نو بین ته به یې کوئ بیا به د هغې د مور نوم واچوئ بیا به تاسو اعلی خوب واچوئ بیا به تاسو خپل نوم او که هلک یې نو بین به یې کوئ که جنۍ یې نو بین ته به یې کوئ بیا به د خپلې مور نوم واچوئ که نه چېرې تاسو ته د هغې د مور یعنې د محبوب چې چا لپاره تاسو دا تعویض لیکئ د هغې د مور نوم تاسو ته نه وي زده نو دا تاسو نورمل استعمال کوئ بس صرف خپل یقین او خپل تصور مضبوط ساتئ چې چا دپاره یې لیکئ کوم مقصد دپاره یې لیکئ بیا چې کله دا مکمل شي نو دا پورې به تاسو عطر ومږئ یعنې خوشبو به ورپورې ولګوئ چې د تعویض نه خوشبو ځي بیا به یو د کانچ یعنې د شیشې والا بوتل راواخلئ چې تاسو سره کوم بوتل هم اویلیبل وي تاسو سره د ارترو والا بوتل خالي وي نو مها به راواخلئ او که نه وي نورمل به بازار کې د شیشې والا بوتل میلاویږي سپین مها به راواخلئ وړاندې نه تاسو هر یو شی پهله ځان سره مکمل کوئ بیا تعویض لیکئ اکثر خلک داسې وي چې تعویض ولیکي بیا ورته بعد کې نور سمندونه استعمالوي چې کوم یا په چمړې کې بندول وي یا مثال په بوتل کې اچول وي یا د سوځوو والا وي یا د خښوو والا غوڅې نه هم بعد کې کولی شي د زوړندوو والا هم بعد کې کولی شي خو چې کوم تعویض د سوځوو والا وي یا استعمال والا وي لکه دکې اوس بوتل استعمالیږي د شیشې والا نو بیا به تاسو په ماهۍ کې واچوئ او 3 وارې به تاسو د خپل محبوب نوم واخلئ او په دغه بوتل باندې په دې تعویض باندې به دم کوئ چوپ کوئ او که چېرې ستاسو تصور ستاسو یقین کمزوري وي نو تاسو د سترګو وړاندې د خپل محبوب تصویر هم ایښودلی شئ که کیدلی شي نو د تاسو د خپل محبوب کور کې دفن کوئ او که نه چېرې تاسو ته هغه ځای کې مشکلات وي نو تاسو یې نورمل په خپل کور کې هم دفن کولی شئ د هر یو تعویض زکات وي د هغه زکات ما ادا کړی وي نو دې د وجې نه دا هر څوک ته فایده اوچتولی شي هر څوک یې د ځان استعمال لپاره د خپلې فایدې لپاره استعمالولی شئ او که تاسو د تعویض اجازت غواړئ نو اجازت دپاره تاسو چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما لخوا به تاسو ته روحاني اجازت د تعویض میلاو شي او چې کوم یو تعویض تاسو لیکئ او تاسو چینل سبسکرایب کړی وي نو تاسو په کمنټ کې الله اکبر لیکئ د مغه تعویض اجازت به تاسو ته میلاویږي تاسو زما تعویض لیکئ که د بل چا تعویض لیکئ نو تاسو اول خپل اثار کوئ چې تاسو باندې الټا اثرات د تعویض ونشي نو دې دپاره تاسو څلور وړو سورتونه آیت الکرسي په ځان باندې چوف کړئ کله چې د تعویض ولکم موکلات وي هغه نه به تاسو محفوظ وي تاسو ته نقصان نه در کوي خو اکثر خلک د نورو خلکو تنګولو لپاره یا د چا عزت خرابولو لپاره استعمالوي نو ناجایز لپاره زما لخوا تاسو ته اجازت نشته که تاسو چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر هم ولیکئ خو که چېرې تاسو په حق باندې وي اکثر خلک ډېر زیات بېوسه وي ډېر زیات مجبوره وي چا ورسره مینه محبت کړې وي بیا بل چا دپاره پرېښي وي نو هغو خلکو دپاره اجازت دی
او کنا سو کسې د تعویض چې کولو لپاره یا ټیم پاس لپاره یا د چا ژوند خرابولو لپاره لیکي نو زما له تاسو ته اجازه نشته دی او ډیرو خلکو په مانو په کمنټ کې نمبر غوښتلو نو ما تاسو ته نمبر په سکرین باندې ولیکلو دا زما د واتس اپ نمبر دی کله چې سمسلاوي چې هغه نه حل کیږي یا هغه په خپل مزاج باندې نه پويږي یا د نوم په عادت باندې نه پويږي نو هغه ما سره په واتس اپ کې رابطه کولای شي خو تاسو چې کوم هم مسله وي نو تاسو وایس میسج کې وایي نو چې ماته ټیم ملاو شي زه به تاسو ته جواب درکوم اکثر خلک فون کوي نو تاسو مهرباني وکړئ چې فون مکوئ ولې چې هر یو انسان په خپل ژوند کې مصروفیات لري امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي وي که ویډیو مو خوښ شوي وي نو دا ویډیو مخ ته هم شیر کړئ او ویډیو لایک کوئ د سره زما حوصله افزایي کیږي بله ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ